دا یو ورو سوال کړی دی چې څوک د ښځې سره لاس ولګوي، یو سړی د ښځې سره لاس ولګوي د دې سره اودس ماتېږي او که نه؟ دا مسله ډېره پلنه اوږده مسله ده، د علماو په منځ کې ډېره اختلافي مسله ده. درې اقوال دی په دې کې د علماو. یو قول د علماو دا دی او دا کمزوری قول دی، په ټولو کې کمزوری قول هغه دا دی، وایي چې د ښځې سره دې لاس ولګوو او دست دې مات شو، که دا لاس دې په شهوت سره لګولی، که بغیر شهوت نه دې لګولی، که په قصد دې لګولی او که په غلطۍ سره دې لګولی. او ډېر ګران قول دی. ښځې سره ټچ شوي که نه او دست دې مات شو، او دا قول د امام شافعي دی رحمه الله. بعض وایي دا وابیان او دا حدیث د امام شافعي په مذهب دی. منګه یو څوک داسې نه دی راټینګ کړی چې کمزوري او مضبوطه خبره ټوله وله یو شان منو. کومه چې دلایلو پر رڼا کمزوري دی د کمزوري وایو. او اوس به تاسو وینئ چې مضبوط قول د چا دی په دې باب کې، او دا د هغه خلکو دپاره ښکلی دلیل او زما دا جواب ورته واوروئ. څوک چې وایي دوی امامان نه مني یا دوی په امام شافعي پسې روان دي او د نورو سره دشمني ده. امام شافعي وایي قرآن کې دي چې او لامستم النساء، دې ځای کې هغه د لمس نه معنی څه الي، وایي یا د مس نه معنی څه الي، وایي مس لاس لګولو ته وایي. نو او لامستم النساء که تاسو د ښځو سره لاس لګولی ما ته وایي چې اودس یې مات دی. دا د امام شافعي دلیل دی. خو عبدالله بن عباس رضی الله عنهما د دې تفسیر بل شان کړی دی، هغه را روان دی. دویم قول دا دی چې ښځې سره لاس لګول بلکل اودس نه ماتوي، که په شهوت لګې، که بغیر شهوت نه لاس لګې، که قصدنی لګې، که عمدنی لګې، که په خطا سره لګې، خو د ښځې سره ټچ کېدو کې او لاس لګولو کې اودس نه ماتېږي. الا دا اوس یو سړي نه څه خارج شي، هغه جدا مسله ده. هغه بیا دې ته تپوس نه کوي چې ښځې سره مې لاس ولګوه اودس مې مات شو، نه، بیا به دا تپوس کوي چې زمانه داسې څه لاړو، آیا دې سره اودس ماتېږي او که نه؟ دا اوس بله مسله ده. خو موږ خبره دلته دا کوو چې ښځې سره لاس ولګوي اودس ماتېږي که نه. او دا قول د امام ابو حنیفه رحمه الله دی. امام صاحب وی لاس لګولو سره اودس نه ماتېږي. ښه دلیل څه دی امام صاحب تا سره؟ وی دلیل دا دی چې دا دوی چې وایي چې او لامستم النساء، د دې مطلب دی چې ښځې مسه کړي. دلته د مس نه مراد ښځې سره لاس لګول نه دي. ولې؟ وایي ځکه چې عبدالله بن عباس مشهور تفسیر دا دی چې او لامستم النساء مطلب دا دی چې تاسو د ښځو سره کوروالی کړی. نو دې ځای کې د مس نه مراد څه شو؟ د ښځې سره کوروالی. دلیل به څه دی؟ الله وی وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، که تاسو دا ښځې طلاقې کوئ مخکې د دې نه چې تاسو یې مسه کوئ. دې ځای کې دا مسه لاس لګولو ته وایي. څه ته وایي؟ جما ته وایي. یو سړی د واده وکړو، ښځې سره یې کوروالی نه یې کړی او طلاق یې کړه. دلته الله دا مسله بیانوي. دا خو نه وایي چې تاسو واده م وکړو او ښځه م طلاقه کړه او لاس م ورسره لا نه یې لګولی. دا مسله خو نه بیانوي. عبدالله بن عباس هغه انسان دی چې پیغمبر ته دپاره دعا غوښتې وه، وی اللهم علمه التأویل، یالله په قرآن یې پوه کړه. او د هغه تفسیر دا دی. نو دا خو امام صاحب د هغه اولني قول والا د دلیل جواب وکړو. بل دلیل والا عائشة رضی الله عنها وی په صحیح بخاري کې دا روایت دی، وی كنت انام بین یدی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورجلای فی قبلته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د شپې لمونځ کوو، د هغه کوټه ډېره وړه وه، وړې وړې کوټې وي. نن سبا چې دا چې نه مړېږي، او زما بس وی 4 کمرې کور دی، او بعض وی اته دی خو 12 نه شو.
12 دی خو 14 کمرې کور نه شو، 2 چته نه شو. عمر له دا سړی دقې شان وږی پاتې شي، د مرګه پورې دی دقې شان. پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوټې ډېرې وړې وې، نو وایي چې کله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شپې تهجد کول، نو وایي زه به پرته ومه، هغه به پرته وه، وده به وه، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم به تهجد کول. ها دومره وړه کمره ده چې رجلای فی قبلته، زما دا خپې به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د قبلې په منځ کې وي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به په منځه ودرېدو، مخې ته به د عایشې رضی الله عنها خپې وي. فاذا سجد غمزني، چې سجدې له به تو ماله به چې ګوته راوړه. فقبضت رجلي، ما به خپې راټولې کړې. فاذا قام بسطتهما، چې کله ورپاسېدو ما بیا خپې وباسولې. چې حدیث کې خو ډېرې مسلې دي چې سړی به خبرې شروع کړي، اوږدې خبرې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوند او په لږه دنیا باندې صبر. او غټه مسله که ښځې سره لاس لګولو باندې اودس ماتېدی، نو داسې کې به د پیغمبر اودس مات شوی و که نه؟ څومره ښکلی دلیل دی. دویم بل دلیل یې تم بیان کړه. عایشه رضی الله عنها وی په صحیح مسلم کې دا روایت دی، وی یو پیر پیغمبر صلی الله علیه وسلم مې د شپې ورک وموندو، یعنې راپاڅېدم طلایي کې نشته او تیاره ده په هغه وخت کې، ډیوې به وي که ریبې وو، اکثر به ډیوې هم نه وي. لکه روایت کړی چې عایشه رضی الله عنها وایي کله نه کله به ډیوه هم نه وه، دغه توره تیاره کې به ناست وو. نو یې ګرځېدم پسې چې کوم ځای کې دی، فالتمسته، ګرځېدم پسې په دې کمره کې، نظر مې چلو لاس مې داسې وراوه، فوقعت يدي على بطن قدميه، نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپو په دې لاندنۍ حصه مې کومه چې ځمکې ته راځي، په دې حصه باندې مې لاس ولګېدو او هغه په سجده کې و دواړه خپې ولاړې وې. نو زه پوه شوم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دلته دی. دا دلیل دی که چې د ښځې مسه کولو سره اودس ماتېدی، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم اودس دلته څه شو؟ مات شو. ښه بل دلیل واله، دا موږ ته چې راباس خلک وایي تاسو دلیل دلیل دلیل، په دې دلیلونو چې عادت شوي که نه، نو د هغه مولیانو مسلې به درله مزه نه درکوي چا سره چې دلیل نه وي. بعض ملګري زموږ وایي که نه یاره وایي هلته مولي صاحب ته کې څه ښوونې ونه کړو، نو تاله به څه خوند درکړي چې هغه ټول تقریر کې او درس کې او بیان کې وایي چې کرامت او خوب او رحمت الله علیه او هغه هلته لاړ، هغه هندوستان ته لاړ، هغه اسمان ته وختو، هغه کته راکوشو، هغه ورته دا وویل، هغه ماته دا وویل، هغه ورته داسې وویل، ده ورته دا وویل. نو په دې به دې زړه مطمئن شي. که د قرآن او د حدیث په مجالسو کې نه ناست، نو بیا به ښه مطمئن بیا به ورته جاړم، بیا به ورته جاړم، او ډېر چې موږ سره دلته ناست دوی به ورته جړلي وي، بیا به ورته جاړم، ځکه چې ته عادت نه یې، ته خو د هغې سره عادت یې چې خوږ اواز کې ورته قصه شروع کړي او بس دی به ژړا شي. زه هر شمه وي څومره لوی دا به داسې راکاږي علم دی ورسره. د کوم ځای ته ته پته وي چې لوی علم دی؟ وایي څومره خوږ اواز دی. زمونږ خلک ګورې په خوږ اواز هم سړی مولا کوي، تاسو ته پته شته؟ زمونږ خلک په پټکي باندې هم سړی مولا کوي. زمونږ یو ملګري دا کیسه کوله، الله یې ښه ساتي، ډېر ښه ملګری پاکستان کې دی، یو ډېر دیندار انسان دی. یو پیر مې شوق پیدا شو پټکی مې په سر کړو، وایي چې جومات ته ورغلم، بس مونځ چې ختم شو یو ملګری راپاڅېد، سپیکر ته ودرېد، وایي چې دا زموږ دا پلانې ورور د هغه نوم یې واورېد، دی به یو څو منټه نصیحتونه وکړي. هغه چې د نظر چلولی کتلې چې سړي به پټکی چوي، چې پټکی چولی دا خو مولا دی. وایي ما اشاره ورته وکړه چې بس خبره پرېږده، وایي نه سړی ونښته، نور هم لګیا شو جومات کې، یو څو نور راپاڅېد، زه یو څو منټه نصیحت وکړم، خلک ناست،
وی زه ته ویم چې لکه نشم سره تنګول کوم. وی هغه یې ووایي تا چې را پټکي اچولی. وی ما چې اوس ده سره څه کوي؟ د کوم چې ما ته وایي چې دا چې پټکی اچولی وي ما دا پټکی درکړو د هغه په سر مې کېږي. ما چې ته بیان وکړه تا هم پټکی اچولی دی بیان وکړه. وی ما ته یې داسې کچو بدبد وی ما چې بدبد مه ګوره د پټکي سره څوک ملا کېږي نه. که پټکي سره خلک مولیان کېدی د پښتنو خو دا پټکي عادت دی او په بعضو علاقو کې پټکي اچوي اوس غټ غټ پټکي اچوي خصوصا افغانستان کې داسې ډېر علاقې دي پټکي دا ټول مولیان دي. نو زموږ پښتانه په خوږ اواز دي مولا کوي په پټکي دي مولا کوي که تبلیغ کې دي ګشت وکړو مولا کوي دي که ګیره دې پرېښوده مولا کوي دي که چېرته یو نصیحت دې معمولي وکړو چا ته بس مولوي صاحب به راته وایي. یعنې مولا کېدل ډېر اسان دي او ځکه خو هر سړی چې صاحب په زړه کې راځي وایي ځکه چې موږ ته دا پته نشته چې عالم چا ته وایي. په دې منبر باندې څوک کېناستی سي او څوک نږدې کېناستی دا فرق موږ نشو کولی. بس زموږ هغه مولا په کار دی د دې سپیکرونه درز او غږ وباسي د خولې نه یې پشم ځي یا راته قصې وکړي پخوانۍ قصې او د یو ځای او د بل ځي او په هغې کې مکسر دروغ وي او دا ټول به ورته ناست لکه خوشحاله وي. او یا چې د کفر ټاپې لګوي دا مولا هم د پښتنو ډېر خوښ دی کافر دی مرتد دی الالې کوي مړې کوي د دین نه وتی دی د ده سره ختمه د ده سره دسې او داسې نر مولا دی نه د حکومت نه هېرېږي او نه د چا نه هېرېږي. وګوره یو قسم په اسلام کې پرې نه کوو څومره تکړه مولا دی. هغه موږ چې کوششونه کړي په زور یې را دننه کوو دوی کوشش کړی چې ویې باسي موږ وایو یا الله څوک د اسلام ته را دننه که او دغه مولیان دی ګوري چې ها بس ته وتی ته هم وتی ته هم وتی لکه نه څه قصه دې شروع کړې ده خو دا لاندې چې ورته ناست دا ورته هم څه خوشحاله خو چې سړی لږ قرآن او حدیث سره عادت شي که نه په دې ټولو خبرو به پوه شي په دې ټولو خبرو به پوه شي او دا به راته پته ولګي چې دا قصه چې کومه روانه ده دا صحیح ده که دا غلطه ده. ما تاسو ته دا خبره ذکر کړې وم هسې عقلي خبره ته دی عامي سړي وکړم. زموږ والد صاحب الله دې قبر د جنت باغچې کړي هغه دا قصه کوله وایي زه کلي کې وم او وایي څه کسان جومات کې پاسېدو چې موږ بیان کوو وی خلکو بیان شروع کړو نو زموږ یو کلیوال یاد کړو او زموږ نسبین دی هغه هم مړ الله دې ټول وبخي وی هغه زما سره خوا کېناستو بس وی موږ کېناستو بیان مې اورېدو وی هغه قصه شروع کړه وی 100 ګزه موسی او 100 ګزه امسا او 100 ګزه ټوپ و نو د هیچ کافر پړکی و یعنی 300 ګزه اوچت شو 300 شو که 100 ګزه موسی دی 100 ګزه امسا ده او 100 ګزه ټوپ و 300 ګزه چې دی اوچت شو نو د هیچ کافر پړکی ولګېد. نو زموږ والد صاحب وایي چې ما خو کرل ریبل کول د ځان سره خو ما چې دی بهر ته راوځي زه تپوس کوم چې دا قصې ته د کوم ځای نه کوې خو دغه ما سره چې ناست وي هغه صبر ونه کړو. ګوره چې لږ سړی عقل استعمال کړي وی هغه منځ کې وی نه یې منو دا وی خلکو ته داسې بد بد وکړو پلانې ته څه دغه دې شروع څوک داسې و چا ته چې نه یې منم وی که مې مړ کوي نه یې منم نه منم دا سړی دروغ وایي دا اوس مولا نه دی جاهل سړی دی هېڅ هم نه پېژني خو دا دی چې قرآن او حدیث اورېدلي دي او عقل یې لږ استعمال کړی نو بیا دا کلیوال پسې را جمع شوي دي داسې خو ته څه ویلی نه شو ځکه چې مخوري زورور سړی دی څوک خو ته څه ویلی نه شي خو دومره ورته وایي چې ګوره کار دې غلط وکړو پلاني او هېڅ غلط مې نه دی کړی بیا هم کو ښه نو وي ته یې ولې نه منې وي هغه پاسېدو ودرېدو په دې جومات کې وی د ده نه دا تپوس وکړي دا قیسه چې کوي چې 100 ګزه موسی او 100 ګزه امسا وه د امسا به هغه داسې نیولې وه
د سر سر امسا خو خلک د تشي نه لاندې نیسي دا کومه امسا دی چې د سر سره نیسي نو ولې وګرځېدو وی بس خلک خندا شنه هم شي او غلي هم شو ځکه چې دا خو ناشنا خبره وکړه اوس وګوره دا خبره یعنې چې سړی عقل استعمال دا نور چې دا شو دا هم د عقل خاوندانو خو عقلونه یې بند دي ده پکې عقل استعمال کړو چې سل ګزه موسی او سل ګزه امسا او دا ساده سړی دی دا تپوس نه کوي چې کوم کتاب کې قصه ده سند اشتي کې نشي دې سند مرد والا نه دی دی وایي چې سل ګزه موسی او سل ګزه امسا ورو دا څنګه د امسا د دې ځینې ولې وګرځېدو دا خو سړی ستړی کوي چې داسې امسا نیولي او د دې فایده سره چې داسې نیولي امسا خو تش نه لاندې ونیسي چې دا راټینګ کړي وی بس هغه چا چې قصه کوله هغه وایي چې وروره موږ د بزرګانو نه اورېدلي او موږ نور مه چېړه زموږ کار بیانولو که نه یې منې مه یې منه او دغه بس موږ اورېدلي دا قصې مو کړې نو هسې تاسو ته مې دا خبره کوله چې د دلایلو په مجلس کې عادت شوي که نه نو بس د هر څه صفا پته لګي الحمدلله خوږ دلیل دلې درکړم خبره زمانه لرې لاړه خو لږه مزېداره وه یو حدیث کې داسې راځي دا هم د عایشه رضی الله عنها روایت دی او دا روایتونه د عایشې نه په دې نقل دي د کور دننه خبرې دي امام ابو داود دا روایت راوړی دی صحیح روایت دی الحمدلله وی ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر وی جمعات ته وتو او یو بیبي مخې له راله هغه یې پکې ښکل کړه او بیا منځ له لاړ دی لاس نه یې لګولی څه چلي کړی ښکل کړي دی او بیا منځ له لاړ یو روایت کې داسې راځي چې عایشه رضی الله عنها خپل نوم ونیو خو دا هم دا وه د حیا د لاسه خپل نوم ونیوي یو بیبي یې ښکل کړې وه اوس دا ښکلول په شهوت کې بغیر د شهوت څه وایي تاسو پکې شک یعنې یو سړی خپله ښځه ښکلوي او وایي شهوت مې نشته هسې یې ښکلو ښکلول د څه سره وي که بغیر شهوت نه وي بغیر شهوت نه خو سړی ښځې ته نږدې کېږي هم نه خو شهوت یي ښکلی یي که نه اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپله بیبي ښکل کړه بیا یې لاړ منځله او داسې ونه دا زه دا خبره نه کوم چې نو سبا له زما د دې مقطع نه چا کلیپ جوړ کړی وګوره وهابیانو ته وایي چې پیغمبر خپله بیبي ښکل کړه دا د عایشې رضی الله عنها خبره ده او هغې ورسره دا ټکی زیات ویلی دی ولم یتوضأ او داسې بیا نه دی کړی دا په سنن د امام ابو داود کې دا روایت دی سنن د امام ابو داود کې دا روایت دی او د حدیث نمبر هم 109 ده انشاءالله 109 وی ګورئ دا حدیث ښه دریم قول دا دی دریم قول له کوشش کړی چې دا ټول حدیثونه راجمع کړي د هغوی وینا هم د دوی ده نو هغوی دا وایي وی که چېرته په شهوت سره د لاس وړلو ښځې له نو اودس دې مات شو او که بغیر شهوت نو اودس دې نه ماتېږي او دا مذهب د امام مالک دی او د امام احمد بن حنبل دی په دې ټولو اقوالو کې او مذاهبو کې مضبوط قول د امام ابو حنیفه رحمه الله دی د امام ابو حنیفه رحمه الله ټوس دلایل دی اخواتي بله خبره نه کېږي دا کوم دلایل چې ما بیان کړو دا خو یو څو څه مو خیال دی دې نه خو پکې خبره کېږي نو د امام صاحب قول په دې مسله کې څه دی راجح دی وایي ورو هغه ته وایي چې دوی د امام صاحب سره دشمني ده وایي دوی څه سره دشمني ده د امام صاحب سره چا تا ته دا ویلي موږ خو ندور مع الحق حيث دار یا ندور مع الدلیل حيث دار دلیل چې چېرته ځي موږ پسې چورلو موږ په دلیل پسې چورلو دلیل چې چېرته لاړ موږ هلته یو ټول زموږ امامان دي ټول زموږ امامان دي الحمدلله